سلامونه دوستانو، تمه د روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. څنګه کولی شو د ټولې نړۍ نقشه دوستانو په ډېرې اسانۍ سره وګورو او په هر ځای کې دوستانو موږ او تاسو خپل معلومات ترلاسه کړو. نو ډېره دوستانو خوندوره طریقه ده او خوندور اپلیکیشن مې درته پیدا کړی چې تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره د خپل ځان موقعیت هم معلوم کړئ، خپل کور هم معلوم کړئ، خپل شاوخوا ښار هم معلوم کړئ. هر ځای ته چې تاسو غواړئ په ډېرې اسانۍ سره دوستانو تګ راتګ هم کولی شئ. دا په کومه طریقه دوستانو کېږي هر څه معلومات په دغه ویډیو کې درته ښایم. اپلیکیشن د هغه لینک تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې مې زموږ ټلیګرام چینل کې به مې دوستانو هغه به تاسو راخلاص کې لینک باندې به کلیک واخلئ او پلی سټور ته به ډایرکټ تاسو بوځي او دغه اپلیکیشن به تاسو دوستانو انسټال کړئ. کله مو چې انسټال کړئ را به شي خپل دغه دوستانو لوکیشن به ورته خلاص کړئ. کله مو چې لوکیشن خلاص کړ، لوکیشن خلاصولو وروسته تاسو داسې صفحه راشي. تاسو به له هر څه مخکې دوستانو تاسو ته مکمله طریقه وښیم چې تاسو به څه شی وکړئ. تاسو به دوستانو راشئ په دغه ځای کې به تاسو ته یو ځل دغه ځای باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ. نو کله مو چې په دې ځای باندې کلیک واخیسته بیا به راشئ په دغه برخه کې به تاسو په دغه منځنۍ برخه باندې کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په دې باندې کلیک واخیست تاسو سره به یوه داسې صفحه دوستانو راخلاصه شي په دغه اپلیکیشن کې دوستانو. داسې صفحه به تاسو سره راخلاصه شي په دې کې مختلف ډوله نقشې به وي. ها تاسو به څه وکئ را به شئ په دغه هلته یو اپشن دی تاسو ته به زه یو ځلې دغه شي په ذریعه هم روښانه کړم. دغه اپشن باندې تاسو کلیک واخلئ. کله مو چې په دې باندې دوستانو کلیک واخیست هلته به داسې صفحه راخلاصه شي. تاسو به راشئ په دغه مکمل غشو باندې داسې دوستانو کلیک واخلئ تر څو دا مکمل داسې دوستانو تاسو ته راخلاص شي. په دې کې کومه دوستانو نقشه ده راځو لاندې لاندې تاسو دوستانو راشئ. په لاندې برخه کې موږ تاسو ته یوه نقشه راځي چې هغه دغه یوه نقشه ده دوستانو. دغه یوه نقشه ده. تاسو به راشئ په همدې باندې داسې کلیک ورته واخلئ. نو لږ به دوستانو ورته منتظر شئ تر څو دغه موږ ته دوستانو اوس بالکل راخلاصه شي. ها تاسو کتلی شئ دغه دې راخلاصه شوه. په دغه برخه کې موږ ته راځي موږ افغانستان دوستانو تاسو کتلی شئ. نو زما موقعیت هم تاسو کتلی شئ. ښه دغه زما موقعیت دی خوست. نو دغه تاسو کتلی شئ دا مکمل معلومات دي دغه ټول راخلاصیږي. لږ به تاسو ورته منتظر کیږئ. تاسو کتلی شئ دوستانو زما خپل موقعیت دغه ده. زمونږ کلی هر څه دلته موږ ته دوستانو رااخلي په مکمله طریقه رااخلي چې تاسو په کوم ځای کې اوس مهال قرار لرئ، چیرته یاستئ. دغه مکمله طریقه ده. تاسو کتلی شئ زه اوس مثلا په دغه ځای کې قرار لرم. دغه تاسو کتلی شئ دوستانو دغه نقشه دی. زمونږ شاوخوا دوستانو کلي د هر څه معلومات ښار دا ټول معلومات په دغه نقشه کې شتون لري چې تاسو اوس په کوم ځای کې دوستانو موقعیت لرئ. دغه تاسو کتلی شئ دغه زما موقعیت دی. زه اوس په الحال په دغه ځای کې قرار لرم. نو تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې یا د خپل ښار ټول معلومات په دغه نقشه کې دوستانو تاسو پیدا کړئ. په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ یو ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ د دې په ذریعې سره تاسو وکړئ چې څنګه تاسو کولی شئ یو ځای څخه بل ځای ته دوستانو په دې طریقه باندې تګ وکړئ. نو دا هم کولی شئ. نو یوه خوندوره نقشه ده دوستانو چې ډېره په زړه پورې نقشه ده. تاسو په دې باندې په ډېرې اسانۍ سره خپله لاره هر څه معلومولی شئ. دغه نقشه دوستانو تاسو ګورئ دغه دې نه ایخوا ته بیا سرحد دی د پاکستان سره. خو دغه اوس په الحال زه په افغانستان کې یم. نو دغه اوس نوی اپډیټ شوی دی په 2025 کال کې. نوی اپډیټ شو. پخوانی ورژن چې هغه 24 کال نه مخکې وه که نه. نو هلته اپډیټ شوی وه. نو اوس چې دی په 25 کال کې دوستانو دغه اپډیټ شوی دی. نو ډېره خوندوره دی. تاسو هم کولی شئ له دې څخه ګټه واخلئ. خپل ځای معلوم کړئ یا ښار ته ځئ یا نورو ځایونو ته ځئ چې تاسو پرې نه پوهېږئ چې څنګه دوستانو هغه ځای ته لاړ شئ. نو د دې نقشې په واسطه تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره له یو ځای څخه بل ځای ته دوستانو تګ راتګ ترسره کړئ.
نو زه دوستانو ویډیو نور نه اوږدوم، ویډیو تر همدې ځایه وه. که خوښه مې وي لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم دوستانو شیر کړئ. تاسو خپل کور هر څه موقعیت په دغه نقشه کې دوستانو معلومولی شئ. تر بیا چې زه به راځم تاسو په لوی الله سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې شېبې، لوی الله مو مل شه.